کابل ته راغلي او د کابل ښکلې سیمې شهرینو ته راغلي یو. داخل پر از نفر نام خدا، اما وقتی غذا نیست وقتی میوه است دیگه شیریخ بخور جوس بخور. او غواړي چې د افغانستان نه څه وغواړي نو موږ په خدمت کې یو. هغه اموال مو راوړي دي او نن شپمنټ دی زموږ د شپې په 9 بجو به میدان ته وځي او له میدانه به دوبۍ ته او دوبۍ نه به خپلو اهدافو ته رسېږي. لاور د پکتیکا اوسېدم. د افغانستان لاور که د پاکستان؟ د افغانستان. نسبت به دیگر رستوران‌هایی که فعلا در دور بر است بازار از این فعلا بیشتر است به خاطر که مشتریای سابقه داره. فعلا این رستوران‌هایی که در دور بر ماست چالش نداره. روانم بایسکل میچلولو یو چا کیدکان را سره وکولو دم. خوست او ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم په علم کې هم په ورزش کې. خدا را زار و شکر از کاروبار از مستان از ما بخش ماییست از خودم شخصا در بار اسکرین بادامای که از بادامای شهرستانی زخور یک رقم بادام کچک لوگر است. بازوک 1 کیلو از به 16 17 کله زه زما خوست ته ما ته ډېر احترام کوي. په همدې مې خوښ دي چې پښتانه دي میلمه پاله دي او ډېر راحته یم چې ورځم. سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه قدرمنو هیوادوالو، ستړي مه شئ او وخت مو بخیر. هیله لرم چې تاسو ټول به جوړ وئ، روغ به وئ، د صحت او عافیت جامې به پر تن ولرئ. کابل ته راغلي او د کابل ښکلې سیمې شهرینو ته راغلي یو. تاسو تر وروستۍ زموږ لیدونکي پاتې شئ. موږ به دلته پر همدې ځای کې البته شهرینو کې به له ځینو هیوادوالو سره زړهخواله لرو او د دوی کاروبار اړوند به غږیږو. تاسو له موږ سره لیدونکي پاتې شئ. دلته یو حاجي صاحب ولاړ دی. لومړی خو باید د سره وغږیږو چې دی څنګه دی، ژوند، روزګار، کارونه. سړی مه شئ صاحب. بخیر باشه. چی گپ است؟ خیر خیرت خراب قراری آرام بارانی بیکاری به موج کوره گل شالان نیست. چطور کار نیست؟ کار مار نیست گل میرا غریبی نیست قدر شیما نیست. اول خو خودم معرفی کو راسن رفتی. راستن رفتی. من خودم اینجا کبابیستم. اسمم فرید است. از مزار شریف هستم. فعلا اینجا کار میکنم. نمیشه هفتیم در جان حال فکر بیکاری است وقتی. از شمال افغانستان مزار شریف. مزار شریف. همینجا چی کار میکنی؟ کباب پخته میکنم صرف. کار کباب پیش میبرم. مردم نمیه یا د کدام کار د کباب است؟ وقتی نانخوری نیست. وقتی نانخوری نیست حالا این بیگاز شیریخ میخوره، مردم جوس میخوره، برگر میخوره، شورما میخوره، پیزا میخوره، این چیزا میخوره. مگم در دیگه جایی که ما میبینیم هر جای هتل میره مردم نان میخوره. اینجا نمیه فکر می داخل پر از نفر نام خدا، اما وقتی غذا نیست وقتی میوه است دیگه شیریخ بخور، جوس بخور، یعنی بخور، یعنی چیزا بخورم. یعنی موسم داره بعضی وقت مردم میاد. چه از خود وقت داره وقتی نانخوری. یعنی قابلیام شکر از کبابم از فریمون. اما وقتش نیست که بخورم پسان دیگه بعد شام نان خوردن شروع میشه. ده تابستان زیاد مردم میایه یا ده زمستان؟ نه زمستان. زمستان. بخاطر که خنکی است. خنکی است مردم خنک میخوره زیاد میخوره. حالا گرمی است. فقط چیز باشه دو یک جایی که سر برادر جان قرار بشینن برادر جان. یگان مجلس کنن بشینن خلاص. مگم از دیگه مردم که پرسان میکنین میگه در تابستان کار پیدا میشه مگم در زمستان نیست. شما باز میگین که در زمستان نیست ولی تابستان کار زمستان است. زمستان است. بازشان که همی روزگار میکنه روزانه باز میخوره قابلی ده. تو میخوری؟ خو یک روزگار شما است که در زمستان کار میشه ولی تابستان نه. ولی برعکس باز مردم افغانستان که هست تابستان به این خاطر خوش هستن که بارش یخ نیست به این خاطر یک چند روز روزانه کار میکنه. آزاد باشه میگه بگردی بیستو. دو خاطر خوش است. با میری حالا خو فعلا دیگه فعلا این اختام میبینیم ما میبینیم که کاروبار و قدر نیست. تشکر. زنده باشه. بخیر باشه. میخوریم ملکتان جور کنم خنده. تشکر. بخیر باشه. مال رستوران نمی دکان خودتان است. از کل ملت. بخیر باشه. زنده باشه.
ښه هیوادوالو موږ هم همدلته ځو او له نورو هیوادوالو سره به هم زړه خواله لرو تاسو تر وروستۍ راسره پاتې شئ او چیرته ځئ مه شهرنو کې یو شهرنو یوه ښکلې سیمه ده همدلته به له هیوادوالو سره زړه خواله لرو چیرته ځئ مه دلته یو بل هیوادوال هم ولاړ دی په خپل مصروفیت باندې بوخت دی به وغږوو چې دی څنګه دی سلام لالا سلام علیکم مهران خسته نباشی بخیر باش چطور هستی؟ شکر طرف شما خیرتیز بخیر هستی بخیر باش اسمت؟ اسم جاهد است چی؟ جاهد خب جاهد جان چطور هستی؟ شکر الحمدلله به دعای شما شیریخ یا ایسکریم؟ آیسکریم بسیار خوب مردم میایه؟ نه شکر مردم نه خب به خاطر که تابستان است هرچی که زیاد گرمی باشه همی قدر مردم زیاد میایه اما کم فایده ماست یعنی از روزگارتان خوش است یا نه؟ شکر الحمدلله خدا را هزار بار شکر است پیش رفته بودم که تیاگاجی سه مصاحبه داشتم باز میگه در تابستان روزگار ما خوب نمیباشه ولی زمستان خوب است میگم که در شما میایم باز شما روزگار شما در تابستان خوب هستن همین تو هستن خدا را هزار بار شکر از کاربار از زمستان از ما بخش مایی است از خودم شخصا در بار آیسکریم و خوب از خدا را هزار بار شکر است همی آدم روزمره یک چند لقمه نان حلال خانه ببره خدا را هزار بار شکر است هدف ما این بود که باز در زمستان کسی آیسکریم نمیخره کاربار و قدر در زمستان آیسکریم ضعیف میشه بعض من در زمستان در بخش مایی میرم گرچه امسال زمستان رای پاکستان بند بود و قمایی نامد بیکاری کمک زیادتر یعنی باکپ یعنی کار داری باز زمستان باکپ بیکار دارم ما شیریه خواهم یاد دارم از کار خود البته خوش است یا نه خدا را هزار بار شکر است خوش هستیم بسیار خوب همین تو خندن معلوم میشی خیر باشه بخیر باشی سلامت باشه همه شنونده شما را میبینه البته بیننده کدام شعر یک چیزی جالب دارین جالب خود چیزی ندارم فقط از خداوند میخوایم که جور صحت سلامت تندرست باشه تشکر لالا بخیر باشه بخیر باشه سلام وقت خوش که هیوادوالو پاتې شئ او موږ هم ستاسو سره یو هیوادوالو دلته د دوه دانې ګلالیو ماشومانو سره ولاړ یو سلام ستړی مه شې وعلیکم سلام څنګه جوړې په خیرې ډېره مننه ځان معرفي که څوک زما نوم نعمت الله مسلم دی او زما د پلار نوم حکمت الله دی موږ د کندهار د سپین بولده کې یو مسلم جانه څنګه ژوند څنګه دی ښه شکر دی تاسو څنګه یې ښه ډېره مننه زده کړې کوې که نه زده کړې خوښ کوو څویم سیم کې زه په شپږم کې یم شپږم زه ډېر ښه او دا دې ورور دی دا مې کاکا زوی ده ښه کاکا زوی دی دواړه یو ځای ځئ ښوونځي ته او یو ځای ځو ډېره مننه په ده دی تا باندې ډېر ګران دی که په ده زیات دواړه په یو بل ګران یو دواړه ډېره مننه دا راته ووایه چې درسونو ته خو دې همیش ځي هره ورځ ځي هره ورځ همیشه انشاءالله کورنۍ دنده کې څنګه ښه یو اجرا کوې موږ چې کله مکتب کې وو اکثره وخت به مو ټمبلي کوله نو اجرا کوو ډېره مننه د بل سره به وغږېږو سلام ستړی مه شې ته ډېره چې مننه ته ستړی مه شې څنګه یې ښه ډېره مننه ژوندی اوسې اول خو ځان معرفي که راته نوم یې میوند دی میوند مسلمه چکزی د کندهار ولایت یم سپین بولدک ولسوالۍ یم موږ دلته خپله په شرینو کې ژوند کوو او کور مو د سالات مسلم خو دې نوم دی مسلم دی تخلص دی نوم دی میوند مسلم اچکزی تخلص دی ډیر زیات اوږد نه شو نه اوږدېږي دا چې کله امتحان ورکوې په پارچه کې که دا نوم ولیکې یوه ورقه خو دا نیسي نه تنها نوم میوند خان بیا په هغې کې لمه یعنې خان دې م پاتې دی دا خو ډېر اوږد نوم شو نه کېږي دونه اوږد څویم سیم کې اووم سیم کې درسونه دې څنګه روان دي درسونه ښه روان دي والا ډېر ښه دی دا راته وایي څوم نمره په مکتب کې زه اول نمره یم د ښوونځي کې اول نمره یم او درسو سره ښه یم ډېر ښه اول نمره او په فیصدي کې لوړ یم ټول نه ماشاءالله او کاکا زوی دې څوم نمره دی هغه هم د ما سره هغه په شپږم کې د هغه هم بیا اول نمره ده ماشاءالله
دا راته وایستئ چې دلته ډېر راحته یاست خوشحاله وئ که بولدک کې دواړه موږ ته یو شی دي هېواد خپل هېواد آفرین خو یا بیا هم هلته به ډېر راحته وئ که دلته دا ځای ښه ده دا ځای ښه ده پیدا شوی دلته که بولدک کې نه پیدا شوی هلته یم ډېر ښه شعر یوه ټوکه څه لري چې دا زموږ قدرمنو هېوادوالو ته یې ووایه ټوکه به سره کم ټوکه وکړم یو دانه ټوکه وي یا شعر وي دونه ټوکه وي شعر مې نه دی زده شعر دې نه دی زده نه ادرمان صاحب وایي چې زه ان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د اللهو به نه ویده کېدمه زه هېڅ د بالښتونو غم کې نه وم ادرمانه د مور سره به تل په تناره وده کېدمه دغه د پښتون په خټه کې شعر نغښتی دی مور چې کله ماشوم قراروي هم په شعر یې قراروي نو تا ته څنګه شعر نه دی زده نو وړکتوب کې خدای چا دی خپل وړکتوب یې دونه نه وي په یاد چونکې چې ذهنیت یې کم وي ډېره مننه خاطره یا کومه ټوکه راته وایې ټوکه خو نه لرم او خاطره هم نه لرې خاطره خو لرم وایه خاطره دې وایه خاطره یو وخت روان وم بایسکل مې چلولو یو چا قیدکان را سره وکولو یې د مخله دا خاطره ده ډېرې زوبل کړې خو ډېر نه شوم لږ شو مطلب دا چې بیا به چا سره پیشکان نه وایه نه ډېره مننه خیر سي مننه بس درسو ته دې ادامه ورکړه صحیح ده انشاءالله دا ډېره مننه هېوادوالو چې زموږ سره زموږ البته یوټیوب چینل تعقیبوئ او زموږ خپرونې اورئ ماشاءالله ډېر ګلالي ماشومان وه تکړه وه او دوی د افغانستان آینده ده انشاءالله په راتلونکي کې به د افغانستان هغه هیلې په دوی پورې تړلې وي تر ډېره بریده پورې او ماشاءالله دواړه ولومره دي په مکتب کې تاسو هم کوشش وکړئ چې اولادونه مو په ښه اسلامي او عصري فکر سره وروزئ او زموږ یوټیوب چینل در سره څارئ تر څو د هېواد هغه ښکلې نندارې وګورئ ډېره مننه هېوادوالو دلته یو بل حاجي صاحب ته راغلي یو د مسواک دی تسبیح دي همدا شیان خرڅوي د سره به په اصطلاح غږیږو او د کار پوښتنه به یې کوو چې کار یې څنګه روان دی صاحب ستړي مه شئ ستړي مه شئ تاسو هم ستړي مه شئ ښه برابر یاست ډېره مننه ښایسته یې خدای فصل دی ډېره مننه د خوست ډېره پسته او خوږه لهجه هم د پوست خلکو د خوست خلکو ته البته پکتیکا خوست پکتیکا تقریبا په لهجو کې ورته والی لري لږ فرق لري ډېره مننه لږ فرق دومره مهمه نه ده خو چې زیات فرق ونه لري اول خو ځان معرفي کوي نوم زما نوم لاهور خان د پکتیکا اوسېدونکی یم لاهور د پکتیکا اوسېدونکی د افغانستان لاهور یې که د پاکستان د افغانستان په افغانستان کې هم له خیره لاهور راغی لاهور ستا په افغانستان کې ډېر ښه دی دا راته وایستئ صاحب چې کاروبار مو څنګه روان دی والا نن مې درېیمه څلورمه ورځ د کور نه چې راغلی یم کاروبار والا خوند نشته نه والا 200 یو نیم سل روپۍ سودا وکړي او په ډوډۍ په مړۍ ورکړو والا زه 2 ورځې چې کېږي اول کال طبعا لږ ستونزمن وي په لومړۍ کې سړی کار کوي انشاءالله په آینده کې به دې کار ښه شي خلک نه پوښتنه وکړي وایي چې محرم د شیعګان ځانونه وایي که چې دي دغه چې ختم شي سبا ته اخري ورځ ده چې ختم شي ګوندې بازارونه ښه شي بلکل او موږ هم په تمه ورته پراته یو دا د شیعګانو مذهبي ورځې دي له دې نه چې دوی راوځي بیا البته بازارونه هم دې سره ښه کېږي هیله مه بایله انشاءالله کار به وسي مسواکونه او تسبیح دې راوړي مسواکونه دي تسبیح دي ډېر ښه دی زه انشاءالله کاروبار دې چلیږي بېغمه اوسه همالته پکتیکا کې دې هم همدا کار کوو که کوم بل کار دې کوه نه په پکتیکا کې مې دا کار نه کوه د 4 کاله کېږي په کابل کې دا کار کوم ښه 4 کاله 4 کاله کېږي البته د شارنو ته دې یو څو ورځې کېږي چې راغلی شیرینو ته مې 2 کاله کېږي چې راغلی یم خو مخکې مې درته ویل څومره وخت کېږي ته ول 2 ورځې کېږي نه دا کور نه چې راغلی یم 2 ورځې کېږي ښه مخکې له دې نه چې ته کور ته تللی وې هلته دې کاروبار څنګه و هلته ښه و دومره کار کده 1500 روپۍ سودا کده اوس دومره 200 روپۍ پاتې کېدې اوس بیا لږ بې خونده دی اوس 200 روپۍ 1.5 روپۍ سودا وشي کاروبار لږ بې خونده شوی دی ډېره مننه پکتیا کې دې ولې دا کار نه شروع کړو البته پکتیکا کې مې ځکه کار نه کوو شروع کوو چې پکتیکا خو د ولایت په سطحه دی دا پر یې کم دی کابل خو مرکز دی هر قسم خلک ورته راځي
او دغه د وجه مې په کابل کې کار شروع کړ. مخکې د مامدې شارنو کې هم دا کارونه ترسره کول که نه بل ځای کې؟ ما 2 کاله مې شادو شمشیري سره تر کړي دي هلته مې دا کاروبار کوه. 2 کاله نه بعد شادو شمشیري نه لږ ناحیه زیاته شوه شیرغلۍ لاس واچوه بیا دغه ځای ته راغلم. په دا ځای کې د 2 کاله کېږي چې کاروبار مې روان. مننه صاحب. دغه د پکتیا خوست یا په لوی کې د لوی پکتیکا خلک دغه د ادب ډیر شوقیان دي، شاعري او داسې زونه ډیر دوی ته یاد دي. داسې یو شعر میر شي نه دی درته یاد؟ زه خو خپله ساده سړی یم، د شعر شوقي نه یم او نه شعر راته یاده یم، ساده واده سړی یم. شعر داسې مسله ده صاحب، شعر زموږ تاسې په خټه کې نغښتی دی. هغه درمان صاحب وایي ځان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د اللهو به نوي نوي ده کېده. بیا به م یو شعر درته ووایم. ته ووایه شعر ووایه. وی چې د دنیا د غیرتي د پاره ور ده لا ورونه راته مړه کله یې سم ولګوه لا مې زندګۍ ته ایټم بم ولګوه. دا د ایټم بم مسله لږ جالبه وه. ډېره مننه. دا خو لا تا شاعري نه وزده. مهرباني مننه صاحب. مهرباني کوره ده. مهرباني. ژوندی اوسئ. خلدونکو له یو تن هیوادوال سره و البته لاهور خان نومې دی په افغانستان کې لاهور او شعر یې راته ووایه جالب شعر به او بس له خیره زو به مخ ته او تاسو هم را سره خپرونه تعقیبوئ. قدرمنو هیوادوالو، تاسو له موږ سره البته مله پاتې یئ. دلته راځو یو لاله په خامو بادامو اخته دی او د همدې مغز راکاږي او بیا یې خرڅوي. د لاله سره به کینو د سره به خبرې وکړو. مننه باشه لاله. سلام علیکم. خوب هستی لاله؟ بخیر. بخیر باش. چطور هستی؟ خدا رو شکر. دم غلیمت. کاروبار خوب است؟ خدا رو شکر. روز از مگذره. بخیر باشه. مردم بادامی پخته را مغز میکنه مگم شما خامه؟ حالا نه باز پخته تا خامش فرق زیاد است. یعنی پخته زیاد فایده داره یا مزه میکنه یا خام؟ پختهش که از خود چربی زیاد داره و فعلا کس چربی از گرم است آدم گنگس میکنه. مگر شیره از یک از هر چقدر خورده بدونی مشکل نیست، اعصاب نورمالتر میسازه. مگم دکترها میگه که از خام که پخته صحیح است. خب پخته به قصد ضرورت خوب است. بازی که از هر چیز زیاد بخوری با خودتون کمپین میکنین که نه خام صحیح است؟ نه کمپین میگن ما نمیگن. مقصد اگر از پختهش 7 دانه زیاد بخوری گرمی زیاد از گنگس میکنه، خاطر هوا خیلی گرم است. مگر بازی که از شیره است، شیره که از چی آدم زیاد بخوره نه گنگس میکنه نه کدام وضعیت وخیم تر میکنه. خب ای باز کیلوگاکی سودا میکنی همی تو؟ ای که از کیلوگاکی است. کیلوی چند است؟ کیلوی 600 خورده 60 روپیه. باو 240 روپیه. اوه کیلوی 600 افغانی. بله. چی میگی؟ ای خو از پخته کم زیاد قیمت نیست؟ نه قیمتش مناسب است. پخته از کیلوی 1200 1300 روپیه میرسه. خو نصفشان میاد تقریبا. این بادامای که از بادامای شهرستانی زخور یک رقم بادام کچک لوگر است. بزرگ 1 کیلو از به 16 17 روپیه میرسه. از این باز پوستشان همین طرف میکنه همین تو میخوره؟ نه پوست هم دور میشه. کسی که باز اگر شکر داشته باشه با شکر پوست از خوب است. خب اگر شکر داشته باشه. شکر که داشته باشه. باز اگر از کس پوست از دور میکنه که از مزه شیره میکنه. ای از کجا آوردین؟ ای از کاپیساس. ای تو نمیتونه که کس کتی چی بخوره؟ نه خود دوره رقمی هم داره که غوره بادام کسا بهترین غوره است. خب میخوره مردم. طرف شمالی میره در وقت غوره که میباشه بازی غوره بهترین غوره خوب ترش است. تو تا حالی خوردی؟ چند دفعه. خب تو حالی یک تا بخور که ما سعی کنم. از بادام. مشکل نیست. تو یک تا بخور کدی چی پوشه یا چی شد؟ خیره به پوشه میخورم مزه حساب شیرکش ما میشه باز از اون کاره پوستش. یعنی که از مزه زیاده. ما چرا کم احساس کنم که مزهش خوب است یا نه؟ نه لکار دیگه میکنیم خودتم نوشجان کو. مزه تو هم بفهمی. صحیح ما را میتو خور دادی سوی تغذیه. سوی تغذیه وری دادی باز میگی. نه ایسه با محمد یک 50 سودا کرد. مقصد ما خوب استم قسمتم خوب است. مشتری دارم. خب این مشتری سابقه است. این مشتری سابقه است. خب بسیار خوب. چقدر میتین حال انصاف شما ببینم. حق قدرمنو هیوادوالو د انصاف وګورئ د څومره ورکوي د 500 افغانیو. ښه هدي گزاره کوي نو نه ډیر خبر ته ویل شو نه کم. په هر حال الو
پوشان بخور که ما بفهم پوش چطور است. کربوی با تلخه. خب پیش گفتی که مزه میکنه ترش واری است. نه این پوست نه. پوست دیگه میگم. ایرا میگم خب. این که است نو که خوره باشه خب ترش می باشه. این فعلا نال پوست چی باخت بی پیدا کرده. حالی کس نمیتونه که. حال کرازی خوردن نمیتونه. خب چرا؟ این حال سخت شده. سخت شده؟ باستوان میکنه؟ با فعلا کس که رو پوستش آدم بخوره با دل درد میکنه. یکی خوردن نمیشه و دوم دیگه دل درد میکنه. من ایده بخورم یک دانا؟ نشان کنه تازادانه کذاب دارام شوه گفته هم با کربینندگاه های ذره خنده و مذاق زیادتر شوه. خب مزه خوب کرد. ما خب میفهمیم اصاب ما نرمال است. ما همیشه خوراک ماست. اصاب نرمال کرده که باش تب خوش خنده قسم میکنه. پښتو یک شعر است میگه سړی چې هوښیاریږي په ټکر هوښیاریږي دا چا ویل چې بادام خوري نو هوښیار به ترې جوړیږي. میگه کسی که بادام میخوره میگه ای هوشیار نمیشه. تکرای زندگی که بخوره باز هوشیار میشه. نه از تکرای زندگی کرده بادام آدم بخوره خوبتر از ارزان تمام میشه. تکر زندگی آدم این فکر کو که 600 افغانی کیلویش است. مگم یک تکر نه ضرر داره یک چند دقیقه کس خسته میکنه فکرش بدل میکنه دیگه میتودی. نه خب باز یک تکر زندگی یک انسان باز در خطر است نه. تکر موتر نه تکر زندگی هم تو یک ساده. نه تکر زندگی خیلی مشکل نداره. تشکر. وقت لذت خوب خوش داشته بخیر باشه. شعر البته کدام بیت پکایی چیز نداری؟ همین تو خندان خواست یک تا بگو ولی. خندان خواستم مگر بود. برگو میگه خاطره زندگی ما براتون. خب خاطرت بگو. نمی‌دونم یک دفعه سرم تکرار شده. خب من بودم کراچی قرود داشتم. حالا فعلا کراچی قرود؟ کراچی قرود. خب اون کراچی هم آذر شاید اینجا ماندگی سنه مزاق میکنه. یک مشتری داشتم بسیار امیت مشتری سابقه دار بود. خب یه روز آمد گفت بچه گفت والا یک قرود کار دارم. خب کمی دیگه از اینکه قرود سر نداشته باشی. خب بچه‌شم یعنی تو تروش باشه. قرودش ترش باشه اما تو کمی قرود بسیار اصلی دیگه البته کار خود گات قرودای دیگه ولی گات نداشته باشه. گفتم دارم برات خوب یک قرود بر پیشنهاد کردم قرودای بدخشان بود. کلوله کلان خوبش بود بسیار از پشتش خوبش معلومه شد. خب گفت یک دونه زیر بر ما توتا کو. اینه که من بین زیر توتا کردم همین داخل زیر مکمل پوپناک زدم. خب سنما که دولالا گفتم چی گفت برای قرودای خوبش رقمی باشه که قرودای خرابش چه رقم است. خب امید از زندگی من میاد خاطرم تو برام مونده حال کسا قرود میگه والا قرود اول خودم توتا میکنم پیشی خود من سعی میکنم باز میبینم مشتری نشون میگیره قرود. دمی بادام هم تو کار نکنی. دوادن تالی رقمی نشده. بخیر باشه. جان جور باشه. زنده باشه. بخیر باشه. هیوادوالو له دې البته بادام پروش به ورته وایو مننه ورڅخه کوو جالبه خاطره وه او دلته ناسته یو بادام خرڅوي همدی روزګار دی له همدې څخه حلال رزق یا حلالې پیسې پیدا کوي بس هغه ځوانانو لپاره ښه الهام دی چې بیکاره ګرځي هغوی دې هم کار وکړي فعالیت یې وکړي او ځان ته دې یوه نه البته یوه مړۍ حلال رزق پیدا کړي تاسو پاتې شئ له موږ سره قدرمنو هیوادوالو مخلص مو دلته پیدا کړی کابل کې دا چې اکثره وخت د سره مایک له نورو هیوادوالو څخه پوښتنې کوي نن به له مخلص صاحب څخه موږ پوښتنې کوو مخلص صاحب ستړي مه شئ ډېره زیاته مننه کور دې ودان ته ستړی مه شي کاکړ صاحب له بغلانه کابل ته راغلی او زه له ننګرهاره راغلی یم دواړه سره موږ شولو خوشحاله یم ډېره مننه مخلص صاحب کابل کې څه کوئ کابل کې تا ته خو معلومات دي که نه زه خو کارګو شرکت لرم د ایکسپو یو پی اس په نوم باندې او هغه اموال چې موږ ته هیوادوال راکوي او په موږ باور کوي هغه زموږ دغه مرکزي دفتر دی د دې ځینې بیا انتقالو نورو هیوادونو ته د نړۍ په هر هیواد کې چې کوم یو هیوادوال زموږ او غواړي چې د افغانستان نه څه وغواړي نو موږ په خدمت کې یو هغه اموال مو راوړي دي او نن شپمنټ دی زموږ د شپې په 9 بجو به میدان ته وځي او له میدانه به دوبۍ ته او دوبۍ نه به خپلو اهدافو ته رسېږي فعالیتونه مو څنګه دي شکر دی الحمدلله بس ښه دي ژوند روان دی کوم فعالیتونه ښه دا د کارګو که د میډیا دواړه ښه یم ښه
میډیا خو هغسې روان دي یوټیوب چینل دی زموږ بس کار پکې روان دی هر مازدیګر ورته یو خپرونه اپلوډ کوو د دې لپاره چې هغه بهرمیشتي ملګري چې له هیواده لرې دي هغوی د خپل هیواد سره وصل وساتو او کارګو خو راتلل شوي خبرې دي کارګو خو داسې کار دی چې دا خو زموږ مین بزنس دی یعنی مین تجارت دی په دغه برخه کې موږ ډېره هڅه کوو چې هیوادوالو ته ښه خدمات عرضه کړو تر څو د هغه باور ترلاسه کړو په آینده کې زموږ دا کاروبار د خنډ سره مخ نه شي ډېره مننه مخلص صاحب دلته هم کار کوئ فعالیت کوئ او په یوټیوب چینل کې هم کوم ځای ډېر راحته یاستئ راحت دواړو کې ما یو کې د هیواد خان زور وړاندې کوو بل کې د هیوادوالو خدمت کوو نو دواړه د خدمت برخې دي او په دغه دواړو کې زه خوشحاله یم خو خوند چې راکوي دغه کار ډېر راکوي د دې لپاره چې هغه هیوادوال چې له هیواده بهر وي د هغو لپاره جامې استول خوراکي توکي استول سامان استول د هغو اخترونه رنګینول د هغو خوشحالیانې رنګینول دا زما لپاره یو خوښي راکوي خوشحاله یم هو هغه د یوټیوب برخه ماته ډېر خوند راکوي ځکه دواړو کې کار هم کوو هغه د صابر صاحب یو بیت دی چې موږ په ځان نه یو په ځان نه یو صابره موږ دې وسوځو خو لارې دې رڼا شي بالکل یعنی هدف دلته دا دی که تاسو سخت هم تېروئ د قهرمنو هیوادوالو د هوساینې لپاره یې تېروئ بالکل همداسې ده ډېره مننه البته مخلص صاحب ننګرهار هم ښکلی ولایت دی او کابل خو پرته له شکه هوا یې او طبیعت یې څومره توپیر لري او چېرته خوشحاله یې څنګه دی چې ننګرهار خو ننګرهار دی که ننګرهار د ګلو هار بالکل ننګرهار خو ننګرهار دی خو 3 میاشتې بیا دیګو بخار دی خو یو قسم ته کشش لري ننګرهار یو داسې ولایت دی چې که ته د نړۍ په هر کونج کې او ننګرهار ته راغلې ننګرهار کې د یو څو شپې وکړلې ته به حتما بیا د ننګرهار ارمان کې دا د کابل هوا وګوره دا زموږ خپل وطن دی مرکزي ولایت مو دی او د افغانستان پایتخت دی او دا زمونږ د افغانستان زړه دی دلته ښه خوشحاله یو جنتي هوا دا وطن کې امن دی سکون دی دلته ملګري ګورو تا غوندې ځوانان ګورو او خو ننګرهار چې رایاد شي بیا زه یم چې ننګرهار ښه دی د خاپوړو ځای دی او بالکل ننګرهار بس یو قسم ته کشش لري ما ورته وړاندې ویلې لکه سړی خپله ځان سره کش کوي چې ته ووایې چې ننګرهار بل ولایت ذهن د ننګرهار ته ځي ته ووایې چې ننګرهار بل هیواد که یو څوک وایي چې تا سویس ته استوم یا پاریس ته استوم یا امریکا یا کاناډا ته استوم خو شرط دا دی چې بیا ننګرهار ته نه راځي قسم په خدای کې ومنم ورسره نو له دې نه معلومیږي چې ننګرهار ډېر ښه دی او ما ته ښه دی او موږ ته بیا دا احساس کېږي له دې نه معلومیږي چې ستا احساس ډېر ځانګړی دی وطني احساس لري الله دې ښه لره وطن دی نو د وطن په قدر موږ تاسو ډېر ښه پوهېږو خو له موږ بیا هغه څوک ډېر ښه پوهېږي چې له هیواده بهر دي د هیواد نه مسافر دي بهرمیشتي ملګري دي دغه مسافر ملګري چې موږ تاسو ګوري دوی د دغه خړې خاورې څومره ارمانجن دي په دې باندې هغوی ښه پوهېږي او کله کله چې ما سره د زړه خواله کوي موږ پرې ښه پوهېږو موږ یې درک کولی شو که یوه ذوقي پوښتنه وکړمه طبعا یو ځای ته چې سړی ځي ځینې ساحې داسې وي چې هغه ډېر په زړه پورې او د انسان په ذهن ښه لګېږي په کابل کې د کومه ساحه ډېره خوښېږي او ډېر پاتې کېږي شکردره ګلدره او خو د ولایتونه که نه صرف همدا نه د کابل خپله په کابل کې د کوم ځای کابل کې مې استالف ډېر خوښ دی شکردره مې ډېره خوښه ده ګلدره مې ډېره خوښه ده او خپله مرکز مې ورته ډېر خوښ دی شارینو چې اوس ولاړ یو پکې او که د ولایتونو خبره کوې نو بیا مې د ننګرهار وروسته خوست ډېر خوښ دی خوست د خوست خلک پاسته هم دي د خوست خلک نارینه خلک دي او باذوقه خلک دي او په وطن مین په ولس مین خلک دي زه ډېر زیات احترام ورته لرم او چې کله هم زه ځمه خوست ته ما ته هم ډېر احترام کوي په همدې مې خوښ دي چې پښتانه دي میلمه پاله دي او ډېر راحته یم چې ورځم او په افغانستان کې خوست او ننګرهار یو له هغو ولایتونو څخه دی چې هم په علم کې هم په ورزش کې هم په ښکلا کې په هر څه کې حساب پرې کېږي بالکل د خوست ځینو ولسوالیو ته زه لاړم چې یو زازي میدان ولسوالۍ ده تاسې زازي میدان ولسوالۍ ته لاړ شئ دا طبیعت یې دومره ښکلی دی دومره په زړه پورې دی چې انسان نه پرېږدي چې یو څو شپو دپاره هلته پاتې شي ته باید هلته میاشت وغواړې نو کله چې لاړو بیا ته کیسې کومه ډېره مننه مخلص صاحب والا خوند وکړ مجلس دی الله دې ښه لره ژوندی اوسې کور ودان ډېره مننه په وروستۍ کې چې باید شعر میر شته نه راته وایه ژمی راغلی وي د ګلو په موسم لاړې زړه مې په تا پورې تړلی و ته هم لاړې چې مرور نه شي زه غږ چا پسې نه کوم تاوان به وکړې که د نورو په رقم هم لاړې ډېره مننه مخلص ټول دې ودان خوشحاله اوسې ښه قهرمنو هیوادوالو له مخلص صاحب سره مو زړه خواله درلوده شیرین سړی دی دروند سړی دی په وطن مین سړی دی هیله دا ده چې تاسو هم هغه وطني احساس ورسره خړوب شوی وي ډېره مننه چې موږ تعقیبوئ له موږ سره پاتې شئ
هیوادوالو تاسو زموږ لیدونکي یاستئ او یو جوسخانې ته راغلي یو دلته دا چې ګرمیانې دي نو جوس ته خلک ډېر راځي د دې لپاره چې هغه ګرمي لرې کړي نو دلته بله یو تن ځوان سره وغږېږو چې د جوس هغه په اصطلاح باندې فروش څنګه دی سلام لالا سلام علیکم خوب هستی لالا بخیر صحتمند بخیر باشی زنده باشی نامتان نام من نوید است نوید جان چطور هستی خدا را شکر والا بازار جوس چطور است بازار جوس والا خوب است پیش ازی خوب بود خاطرم دای مرم یک ذره چیز آمده کتابی آمده کمی کمرنگ شده بله کمی کمرنگ شده اینا هم یک چند روز مانده انشالله خلاص میشه بله خلاص میشه پیش ازی شکر خدا خوب بازار داشتیم خوب گلودی بود چطور بالی مردم زیاد میاد یا پارسال زیاد می آمد والا تقریبا جوسخانه از 25 سال پیش است وسیق جوسلند که در سر چیز بود نوش کوچه راد بود دیگه بازار چیز مسابقه خوب است یعنی خوب است انطال خب البته گرمیم زیاد نشده ایسا زیاد میره نسبت به دیگر رستوران‌هایی که فعلا در دور بر است بازار ازی فعلا بیشتر است به خاطر که مشتریای سابقه داره فعلا رستوران‌هایی که در دور بر ماست چالش نداره تشکر جوسی کدام میوه داریم مکس است کیله است اناناس است املوک است انجیر است دیگه چهار مکس است ام است ام است بله است شاید بسیار قیمت باشه گیلاس خردش 200 است گیلاس کلانش 2.5 و 300 اوه هر کس نمیتونه که بخوره خب والا دیگه رای پاکستان بند است از پاکستان میرن باز کیله چطور هستن باز کیله از 70 شروع است تا 150 و 200 خب بسیار خوب تشکر ای بگوین که مشتریان هستن خوش هستن یا نه چرا خوش نیست چیز با کیفیت بگی قیمت میدین قیمت است با چیزی که با کیفیت است دیگه ما چی کنم که مثلا صدر په مثل دیگه جای بتم باز کیفیت نداشته باشه کیفیت مهم است کیفیت مهم است تشکر بخیر باشین بیره بگوین که امید زمستان تابستان هر وقت است زمستان و تابستان این وسیق جوسلند است فروشات یعنی تابستان زیاد فروش میشه یا زمستان کلا تابستان خوب است تابستان به خاطر خوب هستن که گرمی زیاد است خاطر گرمی است نه تشکر بخیر باش لالا زمانت بیاد تشکر ډیر مننه قدرمنو هیوادوالو چې زموږ سره مخبرونه تر اوسه تعقیب کړه او د کابل نوې ښکلا مو ولیده نوې ښکلا په دې ورته یم چې موږ نوې ننداره در باندې ولیده په کابل کې آبادي د ورځ تر بلې او تاسو را سره تر اوسه لیدونکي پاتې شولی زموږ یوټیوب چینل در سره څارئ او زموږ تر دې غوره او ښې خپرونې در سره تعقیب کړئ تر بیا مو په لویو بخونکي خدای سپارم الله مو مل شه د یو سرلوړي او آباد افغانستان په هیله ښې چارې سلامونه درنو هیوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې